سلامونه او احترامات ستړي مشئ نن په نننۍ ویډیو کې درته غواړم چې د ای آی د یو سایټ په اړه معلومات درکړم. په فیسبوک سوشل میډیا دې کې به مو دغه عکسو ته ورته ډېر عکسونه لیدلی وي. دا څنګه جوړیږي، څنګه د ای آی په مرسته موږ په خپله خوښه یو عکس جوړو یا کوم ډول عکس تاسو غواړئ کولی شئ ای آی ته تاسو خپل هغه آیډیا او ټول ورته ولیکئ او هغه تاسو ته د هغه متن مطابق عکس جوړ کړي. نو راځئ چې دا چل در وښیم. خو مخکې دې چې لاړ شم سایټ ته، دا سایټ تاسو ته معرفي کړم. ټولو لیدونکو څخه مې هیله دا ده چې ستاسو هر یو ملاتړ زموږ د بریا راز او موږ ته د کار کولو وړتیا او توان راکوي. نو هیله کوم چې خپل ملاتړ مو مه هېروئ. زموږ صفحه هم در سره فالو کړئ. تاسو کولی شئ چې زموږ یوټیوب چینل ته سر ورښکاره کړئ. لاړ شئ یوټیوب ته، په یوټیوب کې امید سیرت در سره سرچ کړئ. تاسو ته به په دې بڼه زموږ لینک راشي، زموږ د لومړی نوم چې دی په دې به کلیک وکړئ. که زموږ د یوټیوب چینل برخه نه یاست او لومړی ځل مو دی چې زموږ چینل ته سر راښکاره کوئ، نو د سبسکرایب بټن په کېکاږلو سره زموږ یوټیوب چینل سره یو ځای شئ. وروسته له دې چې هره نوې ویډیو موږ خپرو تاسو به خبرېږئ ترې. موږ دلته د کمپیوټر اړوند ډېر موضوعات، ډېرې ویډیوې خپرې کړي او راتلونکي کې هم خپرېږي. تاسو کولی شئ چې زموږ د یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ او له دې درسو څخه په پښتو ژبه په وړیا ډول ګټه واخلئ. ډېرې خبرې نه کوم، راځم براوزر ته. په براوزر کې تاسو ولیکئ بینګ، BING به ولیکئ. دا یو سایټ دی. وروسته له دې به راشئ په ایمیج کریټر، په دې سایټ باندې یا په دې لینک باندې به کلیک وکړئ. تاسو ته به د بینګ سایټ راخلاص کړي. ډېر ساده، خو که چیرې تاسو د لومړي ځل لپاره دا سایټ راخلاصوئ، بیا به تاسو د خپل ایمیل ادرس په مرسته ساین ان شئ. یو اکاونټ به ځان ته جوړ کړئ. ډېر ساده دی. تاسو به ساین ان شئ او تاسو نه پاسورډ غواړي، پاسورډ به ورکړئ، بالاخره ځان ته یو اکاونټ جوړوئ. ما ځان ته اکاونټ جوړ کړی دی. په دغه ځای کې تاسو ته د سکو شمېر ښکاري 14 دا 14 دانې وي. یعنې تاسو کولی شئ د ورځې 14 عکسه د دې سایټ په مرسته جوړ کړئ. فقط تاسو په دې برخه کې ټکس و متن لیکئ او دغه ټکس متن مطابق به تاسو ته ای آی عکس جوړوي. د مثال په ډول زه یو متن لیکم دلته: Afghan girls study سادم دومره فعلا بس زه به وګورم چې دا څه رقمات لري. کریټ باندې به کلیک وکړئ. منتظره پاتې شئ تر څو تاسو ته د دغه متن مطابق عکس راوړي. دا دی موږ ته 4 عکسه جوړوي. په دې 4 کې بیا تاسو یو دنه خوښوئ، کلیک پې وکړئ. دا دی ډېر ښکلي عکسونه، ډېر په زړه پورې عکسونه تاسو ته جوړوي. دا مثلا یو عکس جوړ شو، دې باندې بل عکس جوړ کړی دی، دا بل عکس دی، بل ډول عکس دی. دا 4 عکسونه چې تاسو ته جوړ کړي دي، په دې کې هر یو څه ستاسو خوښېده. په ډاونلوډ آپشن دی چې موږ آپشن لرو، ډاونلوډ په دې به کلیک وکړئ، نو عکس به مو ډاونلوډ شي او کولی شئ راخلاص یې کړئ ویې. او یا هم که چیرې تاسو 3D عکسونه غوښتل، څنګه چې تاسو ته صفحې پر مخ ښکاري، داسې عکسونه تاسو جوړوئ. د هغو لپاره بیا متن واضح لیکئ تر څو دا پوه شي دا سایټ چې تاسو ډول عکس غواړئ. زه دا متن له ځانه سره لرم، دا به ټایپ کړم. دلته دا متن ما ولیکه، داسې ساده متن مې لیکلی دی، فقط د یو عکس د جوړولو لپاره. څه ولیکئ منظم. وروسته له هغې به راشئ په کریټ آپشن باندې به کلیک وکړئ. د دې متن مطابق به تاسو ته عکسونه جوړ شي. دا د 4 عکسونه یې موږ ته جوړ کړه. کلیک وکړئ. دا یو عکس دی، دا هم بل ډول عکس. فایل نوم چې ما ورکړی و د سیرت په نام، او دا عکس چې دلته دی دا ټول موږ ورته د متن یې لیکلي دي چې په دې ډول یو عکس موږ غواړو. دې کې مو چې هر یو غوښتل ډاونلوډ یې کړئ، نو دلته به راشئ په ډاونلوډ آپشن به کلیک وکړئ، تاسو ته به دا عکس ډاونلوډ شي. په دې ډول کولی شئ تاسو د بینګ سایټ په مرسته هر ډول عکسونه وغواړئ. په ډېره اسانه او ډېره ساده طریقه دا ډول عکسونه جوړ کړئ.